په سلامونه مارکلی کومه شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، نن د موبایل د پروګرام یا هم سافټویر لسم درس دی. موضوع هم څه شی ده؟ روټ کول د موبایل. نو نن به درته دوې طریقې ښیم چې څنګه کولی شئ په دوو طریقې باندې تاسو موبایل روټ کئ، تر څو کوډ خارجي یا هم سیم لاک چې ورته وایي هغه پې خلاص کئ. نو ګران ملګرو، لومړۍ طریقه چې دا د کینګ روټ یا آی روټ په نامه برنامې دي، په هغه کې تاسو کولی شئ موبایل څنګه کې روټ کئ. راځم هارډ ډیسک ته، دلته موبایل پروګرام سافټویر دا کې کږم. اوس پکې روټ پروګرام چې هغه که دا لومړی چې تاسو ته ښکاري آی روټ دا خلاصوم، ما تیار خلاص کړی د بخش کې. نو ګرانو ملګرو، که چیرې غواړئ تاسو موبایل روټ کئ نو دلته لیکلی دي کانیکټ. نو که چیرې غواړئ تاسو موبایل روټ کئ باید موبایل ورسره وصل کئ. په هغې صورت کې باید تاسو څه وکئ؟ لومړی باید موبایل سیټینګ ته لاړ شئ. سیټینګ ته لاړئ، بیا ډیولپر ته لاړ شئ. په ډیولپر کې بیا یو ایس بي ډیبوک کې کاږئ. کله مو چې یو ایس بي ډیبوک کې کاږو دا آپشن به پکې فعال شي، یعنی کوم د یو ایس بي هغه چې دا به پکې فعال شي، یعنی د کمپیوټر سره به وصل شي. او که چېرته دا تاسو کې نه کاږئ نو بیا د کمپیوټر سره نه وصلیږي. او په بعض موبایلونو کې مثال چې ډیولپر آپشن نه وي، بیا به لاړ شئ اباوټ فون ته یا اباوټ ډیوایس ته. په هغه ځای کې به په بولډ نمبر باندې 3 ځله یا څو ځله کلیک وکئ، نو ډیولپر آپشن به بیا پکې پیدا شي. د هغې نه بعد تاسو څنګه کوئ؟ کنیکټ به کېکاږئ. چې کنیکټ مو کېکاږو نو دا موبایل به څنګه شي؟ روټ شي. د هغې نه بیا چې کله موبایل روټ شو ګران ملګرو، د موبایل په صفحې کې به یو یوزر پیدا شي، د کینګ روټ یا په نامه باندې یو یوزر به هلته پیدا شي یا به آیکان پکې پیدا شي. نو هغه په دې معنا چې دا موبایل څنګه شو؟ روټ شو. نو دویمه طریقه ګران ملګرو داسې ده چې تاسو کولی شئ د اودین برنامې په واسطه، لکه څنګه چې ما مخکې پروګرام کوو، په هغې طریقې تاسو کولی شئ څنګه وکئ؟ دا روټ کئ. راځو اوس ګوګل ته زه به یې طریقه درته وښیم. دا ځان ته فایلونه لري روټ کول. نو دلته په سرچ کې لیکو په ګوګل کې all something root files سرچوي. نو دلته پکې لومړی کې کاږو دا سایټ چې دا ډېر ښه سایټ ده، یعنی CFI2 root چې دا ډېر ښه سایټ ده. دې سایټ کې تاسو کولی شئ فایلونه یې د هر موبایل ډاونلوډ کئ. دلته لیست درته ښایي، مکمل لیست تاسو وینئ. نو په دې ځای کې ماډل درته ښایي، مثلا کوم ماډل دی. زه به کاتم راشم. تاسو وینئ مکمل فایلونه دلته وجود لري. مثلا تاسو یو فایل ډاونلوډوئ، ما S3 فایل پکار ده، S3 I9300 ده. I9300 دا د S3 فایل ده ګران ملګرو. دلته به ډاونلوډ کې کاږو. دلته ښکاري درته 4.1.2 دا ورژن ده او دا ماډل درته ښایي. نو دلته ډاونلوډ کې کاږو.
ډاونلوډ مو چې کېکاږو دلته بیا ډاونلوډ ته راځو دې برخې ته. نو دلته بیا څه شی کوو سټارټ بټن کېکاږو. سټارټ بټن مو چې کېکاږله دا فایل څنګه کېږي ډاونلوډېږي. نو چې کله فایل ډاونلوډ شو ګران ملګرو بیا تاسو کولی شئ چې مثلا دا په وډین کې څنګه کوي لکه څنګه چې موبایلونه پروګرامول په دې شکل څنګه کوي پروګرام کوي. نو موبایل به څنګه شي روټ به شي. زه راځم ګورم چې که چېرته وډین برنامې کار وکړو زموږ په کمپیوټر کې کمپیوټر وایرس ویلی ډېر زیات نو اکثره وخت د موږ برنامې نه خلاصوي. خیر ګران ملګرو که چېرته وډین برنامه هم خلاصه نشي مشکل نشته دی ځکه ما درته په تیرو درسو کې د سامسنګ موبایلونو د پروګرام طریقه ښودلې ده لکه څنګه چې سامسنګ موبایلونه پروګرامیږي دا روټ به هم همداسې کوئ. او که چېرته ویډیو تاسو پیدا کړې نه وي په ډسکرپشن کې به مې لینک درته اچولی وي هغه وګورئ. په هغې طریقې تاسو کولی شئ دا موبایل څنګه کوي روټ کوي. متاسفانه کمپیوټر وایرس ویلی دا کوم وډین برنامې چې دي دا نه خلاصوي. نو فایل هم ډېر کم پاتې ده او ګران دوستانو یو ښه والی د دې سایډ دا ده چې کوم فایلونه د روټ چې دي هغه ډېر کم دي تقریبا 18 MB راځي. دلته تاسو ته ګوري تاسو ته ښکاري 14 MB رسېدلی ده 90%. نو ګران ملګرو تاسو وینئ دا هم په رسېدو ده 98% شو. اوپن کوئ نو ګران ملګرو لومړی فایل چې دا د روټ ته تاسو ته ښکاري دغه فایل د روټ ته. نو کله چې تاسو بیا وډین خلاص کو کولی شئ دا فایل څنګه کوي پکې داخل کړئ لکه څنګه موبایل چې پروګراموي همداسې دا هم پکې داخل کوي او خپله موبایل څنګه کوي پې روټ کوي. نو په دغې طریقې چې دا ګران ملګرو د پروګرام په شکل روټ کیږي. وا بله طریقه چې وه د پروګرام په شکل نه وه فقط موبایل به د کنیکټ کوو USB ډیبوګینګ به دې پکې فعالوو یا هم USB پورټ چې ورته وایي. نو هیله ده ګران ملګرو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو هیله ده چې راتلونکې ویډیوګانې به مو ګورئ. موږ همیشه کوشش کوو تر څو په زړه پورې ویډیوګانې ستاسو دپاره چمتو کړو. تر بیا پرې ښې چارې ښه وخت ولرئ.